ملګرو نن راځو د ډوپامین او بېځایه سکرول کولو په اړه، هغه هم په مجازي نړۍ کې چې بعضې کسان بېځایه پکې مصروف وي او خپل وخت پکې ضایع کوي. تاسو ته معلومات درکوو په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ. د ډوپامین جال ولې سکرول کول ستا ژوند غلا کوي؟ یو راز درته ووایم، ډېر خلک د بریالیتوب لپاره پلان لري، اهداف لري او پوهیږي چې څه باید وکړي، خو بیا هم عمل نه کوي. ولې؟ ځکه چې نن سبا زموږ ذهنونه د بېپایانه تفریح، لنډو ویډیوګانو او سکرول کولو عادتونو نیولي دي. ته شاید هره ورځ لسګونه یا سلګونه ویډیوګانې ګوري. یوه ویډیو ختمه شي، بله شروع شي، یو پوسټ پای ته ورسیږي، بل درته راشي، او پرته له دې چې احساس کړې ساعتونه تیر شوي وي. تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې ته فکر کوې استراحت کوي، خو په حقیقت کې خپل وخت، تمرکز او راتلونکی له لاسه ورکوي. فکر وکړه، کله چې ته یوازې د نورو خلکو ویډیوګانې ګوري، هغوی پیسې ګټي، هغوی شهرت ترلاسه کوي او هغوی خپل خوبونه پوره کوي، خو ته یوازې لیدونکی پاتې کیږي. همدا اوس زرګونه کسان شته چې د یوټیوب، فیسبوک او د نورو پلیټفارمونو لپاره محتوا جوړوي. هغوی هم یو وخت عادي خلک وو. فرق یوازې دومره و چې هغوی یو ورځ پریکړه وکړه له مصرف کوونکو څخه جوړونکی جوړ شو. د دې پر ځای چې 3 ساعته سکرول وکړي، هڅه وکړه 3 ساعته څه زده کړي. د دې پر ځای چې د نورو بریاوې وګوري، د خپلې بریا لپاره کار وکړه. د دې پر ځای چې هره ورځ لسګونه بېګټې ویډیوګانې وګوري، یوه ویډیو جوړه کړه. یاد ولره، هره دقیقه چې په بې هدفه سکرول کولو تیروي، د خپل هدف څخه یو ګام لرې کیږي. او هره دقیقه چې په زده کړه، مهارت او محتوا جوړولو لګوي، خپل راتلونکی جوړوي. نو له ځانه دا پوښتنه وکړه، 5 کاله وروسته غواړې هغه څوک چې د نورو ویډیوګانې کتلي، که هغه څوک چې خلکو یې ویډیوګانې کتلي؟ انتخاب ستا دی. همدا نن یو کوچنی ګام واخله، یو هدف وټاکه، یو مهارت زده کړه، او که د محتوا جوړولو فکر لري نو د کامل وخت انتظار مه کوه. پیل وکړه، ځکه چې بریالي خلک د پیل کولو وروسته ښه کیږي، نه د ښه کېدو وروسته پیل کوي. لنډه خلاصه، نن سبا ډیری خلک د بېپایانه سکرول کولو او فوري تفریح په جال کې بند پاتې دي، چې د تمرکز، انګیزې او بریالیتوب پر وړتیا منفي اغیز کوي. د دې ستونزې د حل لپاره باید د ډوپامین محرکات وپیژنو، بېګټې عادتونه له ګټورو عادتونو سره بدل کړو، د موبایل او ټولنیزو رسنیو کارول محدود کړو، او پر خپلو اهدافو او مهارتونو تمرکز وکړو. یاد ولره، بریالي خلک یوازې د نورو محتوا نه ګوري، بلکې خپله محتوا جوړوي، زده کړه کوي او عمل کوي. که غواړي چې خپل راتلونکی بدل کړي، نو نن یو کوچنی ګام پورته کړئ او د خپلو اهدافو لپاره کار پیل کړئ. ملګرو، زما په اخر کې تاسو ته یوه لنډه توصیه دا ده چې که په سخت کال کې هم زحمت ونه باسي، نو پوه شه چې ټول عمر به زحمت وباسي. کوشش وکړئ یو نوی سکیلز، یو مهارت زده کړئ، ترڅو خپل مالی استقلال پخپله ترلاسه کړي. که دا ویډیو درته ګټوره او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړه، کیدای شي ستاسو یوه کوچنۍ خبره د چا ټول ژوند بدل کړي.